ګورئ مسلمانانو، الله تعالی دې مو د هغه انسانانو څخه وساتي چې په خوله یو څه وایو، په عمل کې مو بل څه وي. امارت اسلامي د دغه افغانانو، د دغه مجاهد پرور، د دغه شهید پرور، د دغه ټوک ټوک کړي 40 کلنو افغانانو د خدمت لپاره هڅه کوي، مټ یې رانغښتي دي او غوښتنه یې دا ده، عملي ګامونه یې دا دي او په خوله کې قول دا دی چې موږ د خپل افغانانو خدمت کوو، موږ خادمان یو، امیران یو. په داسې سختو حالاتو کې چې موږ بودیجه نه درلودله، اسلامي امارت بدون د نړۍ د پشتیوانۍ نه یوه بودیجه جوړه کړه چې دغه بودیجه کې بالخصوص رغونې ته ډېر تخصیص پکې ورکړل شوی دی. خو له بده مرغه چې د الهي آفت زلزله په هرات ولایت کې وشوه چې زموږ زیات شمېر هیوادوال پکې شهیدان شول، الله دې وبخي. حکومت هلته هم مصروف شو. د بلې خوا نه د ایران، پاکستان او د ترکیې هیواد لخوا موږ باندې یو داسې حمله یې وکړه، یعنې په داسې غیر مناسب وخت کې افغانان دوی په زور دې ته اړ کړل چې افغانستان ته راشي. د افغانستان خو دوی خپل کور دی، ښه راغلاست ورته وایو، خو دا وخت مناسب نه و. موږ سره یې هغه معیارونه چې نړۍ او ګاونډیان موږ ورسره ژوند کوو د هغو نه یې کار وانه خستو. دا د ډېره د افسوس خبره ده. زمان جمهوریت و قبلا در طول 40 سال مردم با دزدی دست و پاچه نرم میکردن. الحمدلله امروز دزدی وجود نداره. اگر داشته باشم دزد گرفتار شود به جزای اعمالش میرسه. این یک چالش دیگه است که جامعه جهانی میخواست که در زمان جمهوریت از دزدی در او حکومت رنج میبرد. حالا دزدی خود نداره. خودشان بیاین در روز تا بیگاه سفر کنن، موترشان را سرک بانن، کسی نیست که طرف سعی کنن، بیان امتحان بکنن. بنان جامعه جهانی این موضوع را باید مد نظر بگیرن. چهارم، یک چیز دیگه بسیار مهم که جامعه جهانی در سابق رنج میبرد شیوه مواد مخدر بود که از افغانستان مواد مخدر به گونه سرسام‌آور به بیرون صادر میشد و همچنان 6 میلیون نفوسی که فعلا یا 4 میلیون نفوسی که معتاد است از زمان جمهوریت است و فعلا تحقیقات وجود داره. استفاده مواد مخدر در افغانستان تقریبا به صفر تقرب کرده و شما میبینید در شهر و گوشه و کنار در زمان جمهوریت در هر گوشه یک پودری خواه بود. حالا پودری ما اصلا وجود نداره و نمیبینیم. الحمدلله امنیت سرتاسری است. الحمدلله امروز تمام خوبی ها در امنیت است. امنیت یک نعمت بزرگ الهی است که امروز در سرتاسر کشور عزیز ما قائم است و الله تعالی امنیت در سرتاسر کشورهای اسلامی الله قائم بگردانه. دیگر مشکلی که گفتن یادآوری بکنین، الحمدلله از کلان تا خرد همه دروازه هایش بروی ملت باز است. ملت چنان پذیرایی میکنن، چه در سرک ها، چه در دفترها و چه در هر جایی که با مسئولین دچار میشیم. الحمدلله و المنه خوب برخورد مسئولین با ملت است. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره